بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلام مې واخلې، افسر افغان یم. دا سیده چې وخت تر وخته خو تاسو زما ویډیوز لیدلي دي، ټپې هم کوو، سندرې هم وایو، سټیزن جرنالیزم هم کوو، او بیا د دې ترڅنګ د دې وطن سیلګري، هیلث جرنالیزم په صحت باندې ډاکټر سره یا ناڅاپي مشاعرې هم کوو. چونکې چې دغه ټولنه کې موږ ته کوم صلاحیتونه الله راکړي دي، پکار ده چې ټولنې له ورکړو. خبره به نن لنډه کومه. ما یو ضرورت محسوس کو او هغه ډېر زیات مهم دی، او هغه مې په دې بنیاد باندې محسوس کو. رښتیا خبره وکړو، نن زه لیکچر یا داسې د څېړنې یا د ریسرچ په بنیاد باندې لږې خبرې په جرنالیسټیک ایتکس باندې یا صحافتي قدرونو باندې کول غواړم. دا ډېرې زیاتې مهمې دي، سپیشلی زموږ د سوشل میډیا چې کوم نوي ځوانان دي د هغو دپاره. او دا وجه څه وشوه، د کوم ځای نه ماته تحریک میلاو شو، دا خبره څه شي ټریګر کړه. دا هم جرنالیسټیک ایتکس دي چې زه درته دا ووایم. ریفرنس ورکول ډېر مهم دي. یو انټرویو ما سره وشو په دغه وروستیو کې، ډېره زیاته وایرل شوه، ډېرو ملګرو وکته. نو ډېرو ملګرو پرې ډېر د غصې اظهار وکړو، ریاکشنري شو. چا وایي چې سړی دې وهو ولې نه، او چا وایي چې جواب دې ولې ورکوه، چا وایي چې انټرویو دې ولې ورکوله. خبره دا ده، دا ټولنه د ما مخکې ومې هر قسمه خلک پکې راځي، خو تا باندې چې څوک ګټې ولي یا سټون ستا طرف ته راولي، نو هغه ګټې به خپل د لارې خنډ نه جوړی، بلکې د هغې نه به پل جوړی او مخکې به پرې تېرېږي. زه شکرګزار یم د هغه ماشوم چې هغه ما ته دا تحریک راکړو. دا زه خپل فرض ګڼم. ما چونکې د جرنالیزم ډګري کړې ده، نو د یو جرنالیسټ په حیث باندې، د یو براډکاسټر په حیث باندې، د دې ټولنې د یو فعاله کردار په حیث باندې دا زه خپل فرض ګڼم چې چېرته زه خلا، ګیپ یا فلاو وینم او زه هغه فل کولی شم، خپل د برخې یو کوشش کولی شم. نن ولنټیرلی زه د سوشل میډیا چې څومره ځوانان دي او مینه لري صحافت سره یا انټرویو اخیستو سره، نو لږ یو څو خبرې دي او هغه په ریسرچ باندې اډانه لري. زه یې د خپله جیبه نه کوم، په دې باندې لږه خبره کوو او ډېر ملګري به واضحه شي. زه په هغه خلکو کې راځم او زه وایم چې زموږ مجموعي رویې دي د رحم شي، د مینې دي شي. هغه څوک چې دغسې انټرویوز اخلي، کوم چې زما نه اخیستی شوې وه، دغه خلک د رحم قابل دي، د غصې نه. نو نن په دغه لړۍ کې به زه په جرنالیسټیک ایتکس باندې خبره کوم. اول به په جرنالیزم، بیا جرنالیسټیک ایتکس، او بیا دا موضوع وړه کوم ستاسو لږ وخت علمه. دا بیا راولمه دې ته چې هاو ټو ټیک ان انټرویو به څنګه اخیستی کېږي. نو لږ ما سره اوسئ. یعنی جرنالیزم، what is journalism، بیا چې کوم دی نو جرنالیسټیک ethics، او بیا how to take an interview، څنګه کولی شو چې مرکه وکړو. دا به زمونږ اصل موضوع وي. او دا بره موضوعات چې دي، چونکې دا ډېر وسیع موضوع ده، په دې باندې، په دې سرحد باندې په ګنټو په ورځو په میاشتو په کلونو خبرې کېدی شي او خلک لګیا دي کتابونه پرې لیکي. اول خبره دا ده چې واټ از جرنالیزم، صحافت څه دی. صحافت که په لنډو ټکو کې د دې ډېر زیات ډیفینیشنز شوي دي، مختلفو پوهانو، مشرانو، دانشورانو کړي دي، خو په لنډو ټکو کې خلکو ته، ولس ته، عام وګړي ته د حقیقت په بنیاد باندې معلومات ورکول چې د هغې ریفرنس یې، د هغې څېړنه شوې وي، هغه د بېلابېل میډیمز یا د لارو تر مخه ولس ته خورول، ولس ته رسول، دا صحافت دی. بیا جرنالیسټیک ایتکس، په دې کې هم دا دومره لویه موضوع ده چې اکوریسي څه ته وایي، فیکټس اینډ فګرز څه ته وایي، ابجکټیویټي څه ته وایي، ټروتفولنس څه ته وایي، او داسې پسې بیا راځه. هغې له هم نه راځمه، چونکې دا مختلفو وختو باندې به زه کوشش کوم چې دغسې بېل موضوعات راوړم، په هغې خبره وکړم. خو نن زه خبره کوم هاو ټو ټیک ان انټرویو. لنډه خبره کوم، ځکه چې په اوږدو خبرو اوس د آډینس ریټنشن یا د خلکو سره دومره وخت هم نه وي. لنډه خبره دا ده چې انټرویو به موږ څنګه اخلو. نو زه یو ځل بیا شکرګزار یم د هغه ځوان چې دا موقع یې ما ته راجوړه کړه چې زه خلکو ته څه د خیر خبره ورسولی شم. او بیا زمونږ ډېر محترم قلندر مومن صاحب لیکي، وایي ګلستان که مې په وینو تازه کېږي، هر ازغی دې هم زما په زړه کې مات شي.
نو که زمونږ د وجې نه او زه د ټولو مشرانو صحافیانو ته سینیر جرنلسټانو ته دا هم وایم چې دغه خبره هر افت د ځان سره یو خیر راوړي. موږ به د دې نه دا خیر راپورته کړو، هغه ستونزه یا هغه مصیبت چې موږ به خلکو ته ګوره موږ خلکو ته لار نه ده ښودلې، نو ځکه خو دا مسلې دي. دا زموږ په الکترونیک میډیا کې اول هم دا مسلې به وي لږې لږې، هغه د ارتقایي عمل نه تېره شوه، ښه خلک یې را پیدا کړو. سوشل میډیا یو نوی میډیم دی، دغه کې ځوانان هم د ډېر اړي غړي ښکار دي. یعنې ماشوم له چاړه په لاس باندې ورغلې ده، دې ماشوم ته به موږ چل ښیو چې دا چاړه چې دا دغلته کېده، احتیاط وکړه، ځان خوږ نه کړي، بل خوږ نه کړي. دغه حال د سوشل میډیا دی. د 10 11 12 ماشومانان دي، ډګري ورسره شته دی، نو په ایتکس پوه نه دي او هر ځای ته ورځي او دوی وایي که چېرته دا صحافت دی. نو دا زه خپل کمی ګڼم چې موږ دوی ته صحیح لار نه ده ښودلې. او بعضې خلک وي هغه په صحیح لاره باندې ځي نو هغه بیا د سټیټ او د ریاست او د دوی کار دی چې هغه څنګه په لاره باندې کوي. خو موږ به خپل د برخې یو مثبت ډراپ اچو په دې سیسټم کې. راځم انټرویو له او هغه ځوان باندې خبره ځکه نه کوم، په هغه ډېرې خبرې وشوې او خلکو چې څه هم کول ډېر ریاکشنري موډ کې، خو زه بیا هم وایم هغه قابل رحم دی، نو په هغه باندې رحم کول غواړي. د هغه نور څه ویډیوز ما وکاته نو هغه جز واقعي قابل رحم دی، ډېر ګډ وډ دی، کله پیریانو پسې ګرځي او کله څه نور څه، خو په هغه خبره نه کوو. راځو دې له چې هاو ټو ټیک ان انټرویو. ملګرو ډېرې سیده او ساده خبرې درته کوم. سمپل طریقه دا ده چې کله زه یو ځای ته انټرویو له ځم، چا سره مرکه کوم، نو د ټولو نه اول دې زه د ځان سره مرکه وکړم چې زه دې سړي له ولې ځم، د دې سړي په ټولنه کې ورث، ویلیو، وزن څومره دی، د دې سړي د خبرې اهمیت څومره دی، د سره د مرکې یا د انټرویو کولو ارزښت څه دی، ولې زه د سره مرکه وکړم. آیا دا مرکه د قام، د ټولنې، د ولس او د انسانیت په ګټه تمامیږي او که نه زه هسې لګیا یم په بوسو کې اوبه بوځم. نو که چېرته زه په دې باندې متفق شم چې دا مرکه کول لازمي دي، د دې سړي ورث شته، قیمت یې شته، د ده څه کار شته دی، د څه منډې ترړې وهلي دي، ځان یې ستړی کړی دی، نو اول خو به زه ځان سره دا فیصله وکړم. دویمه ده چې د چا سره هم موږ مرکې له ځو، پکار ده چې د هغه باره کې موږ نټي ګریټي وړو نه واړه او د لوی نه لوی څېړنه یا ریسرچ وکړو. موږ ځان د دې سړي فن، فکر، شخصیت، کار، زیار، منډې ترړې، ژوند، ځواک، پیدایش، د دې هر څه نه موږ ځان خبر کړو. هله دې بیا موږ هغه شخصیت سره هغه ځای ته مرکې له لاړ شو. درېیمه خبره ده چې موږ بیا د دغه شخصیت یو خاص اړخ وګورو چې زه به د سره په کوم زاویه باندې مرکه کوم. دا سیاستمدار دی، نو په سیاست کې بیا هیلث منسټر دی، نو زه به د سره د هیلث په اړه باندې مرکه کوم. دا سیاستمدار دی، د انفارمیشن منسټر دی، زه به د سره د انفارمیشن په اړه باندې مرکه کوم. نو موږ د هغه یو اړخ، یو زاویه ځان ته واضحه کړو چې په کوم اړخ به زه د سره مرکه کوم. بله موږ چې کله مرکه کوو نو موږ سره د لفظونو جوړښت، په موضوع باندې کمانډ، په ژبه باندې کمانډ، میډیم اف کمیونیکیشن داسې پکار دی چې هغه افیکټیو وي. زمونږ د چا نه چې موږ انټرویو اخلو، چا سره چې مرکه کوو، چې هغه موږ تنګ نه کړو، ستړی نه کړو، بورې نه کړو، امبیرسمنټ پیدا نه کړو. بل پکې دا اهم توکی دی چې هغه انګریزۍ کې وایي که نه چې یور ډریس اینډ اډریس میټرز. ستا ډریس یعنې په څنګه چال ډال کې ته اوس زه مرکې له ځمه او زما کمیس شلیدلی دی، یا مې لستوڼی نشته دی، یا مې وسکټ ګډوډ دی، یا مې بوټان نشته دی او څیرې څپلۍ مې اغوستې دي، نو ستا ډریس او اډریس خبرې ته وایي چې ستا خبره څنګه ده او ستا لباس څنګه دی. دغه ډېر زیات مهم دی. بله ده چې کله انټرویو شروع کېږي موږ ورسېدو، زه سټپ وایز تاسو پوه کوم. زموږ د سوشل میډیا چې څومره ملګري دي او یقینا چې زما زړه تاسو پورې انښتی دی، مهرباني وکړئ که دغه لارې چارې موږ خپلې کړو، موږ ډېر ښه د صحافت په لور باندې تللی شو. دا صحافت د چا جاګیر نه دی، دا هر څوک کولی شي، خو ایتکس، اخلاقیات ډېر زیات مهم دي. ښه موږ انټرویو ته ورسېدو. پری انټرویو یو چیز دی. پری انټرویو دا ده چې لا ریکارډینګ نه دی شروع، موږ د خپل میلمه سره د ګیسټ سره کینو، لږ د هسې د هغه سره خبرې اترې وکړو، تاسو څنګه یې، ښه یې، ټیک ټاک، خوشحاله، ښه جي. دا سوالونه به موږ ډسکس کوو. نو چې لږ د هغه په علم کې داسې وي که نه، اگر چې بعضې سوالونه کنفیډنشل وي، هغه په هغه وخت باندې کول غواړي، خو هغه د ذهني طور دې ته جوړ وي چې موږ د هغه سره څنګه دا انټرویو مخ په وړاندې بوځو. بله خبره دا ډېره زیاته مهمه ده چې موږ دې د خپل
هغه څوک د چا نه چې انټرویو کو یا چا سره چې مرکه کو د هغه د عزت النفس د موږ ډېر زیات خیال ساتو. موږ د کله انټرویو په دې جذبه نه کوو. انټرویو چې څوک کوي نو هغه صحافي او صحافي چې د په خبره کې بیلنس وي، د بایسډ نه وي، ان بایسډ خبره دی کوي، د غیر جانبدار وي، د چا خبره نه کوي. سوشل اکټیویسټ کې، په مولا کې، دغه په انجینیر کې، په وکیل کې او په صحافي کې دا فرق دی چې there is no ism in journalism. زه چې به حیثیت صحافي د عمران خان نه انټرویو کوم نو په هغه وخت کې به زه دا نه وایم چې زه د نواز شریف د پارټۍ سره یم او عمران خان د پاکستان تحریک انصاف چیرمن دی. بیا صحافت پاتې نه شو، بیا په دې کې ذاتیات راغلو، زه پرسنل شوم، دغه بیا صحافت پاتې نه دی. صحافت یو مقدسه پیشه ده، په دې کې به ته ډېر بیلنس اوسېږي چې ته چاته ټیلټ هم نشي، ته د چا په طرف باندې هم نشي، ته به ولس ته یو واضحه خبره رسې. دا بیا په ولس باندې ده چې ولس دې کومه معنا اخلي، هغه کوم طرف ته بیځي. نو موږ باید د هغه کس څوک چې موږ ته انټرویو راکوي، موږ له وخت راکړی د هغه د عزت نفس خیال به ساتو. که زه ایز ا سوشل اکټیویسټ هغه له ځمه او یا په دې جذبه باندې ځمه چې زه مولي صاحب یم یا انجینیر یم یا وکیل یم، نو زه به خامخا په دې انټرویو کې د ده نه وکیل جوړوم یا به ترې مولي صاحب جوړوم. داسې نه ده. لکه زه به یو مثال ورکړم چې کیتی یوه جرنلیسټه ده، انګلیش جرنلیسټه ده، ډېر ښه لیکلي کوي. دلته راځي زموږ په دې ریجن کې ډېر کار کړی دی، په افغانستان کې، دلته زموږ په دې قبایلي سیمه کې. نو کیتی کراشي او دا د مولانا طارق جمیل صاحب ډېر محترم، هغو سره مرکه شروع کی او کیتی ورته وایي چې زه خو به فرض محال کرسچن یم او دا ته دا سوال وکړي چې طارق جمیل صاحب ته ولې کرسچن نه یې، تا ږیره ولې پرېښودلې ده یا نور. یعنی په انټرویو کې به کله هم irrelevant questions نه کوئ، یو غر او بل غر به نه ولئ. هم دې ته ریسرچ وایي چې ستاسو په خپل لفظونو باندې، ستاسو په خپل ځان باندې او په ریسرچ باندې څومره کانفیډنس دی. بل په انټرویو کې ما چونکې دا څیزونه ځان سره لیکلي وو، کله به هم د چا ذات، پات، رنګ، نسل، مذهب، مسلک نه چیړئ. اوس ته راغلی ما نه انټرویو واخلي، ته صحافي، که ته تبلیغ له راغلی یا که ته بیا د خپلې پارټۍ پرچار له راغلی، نو بیا د صحافت دعوه مه کوه. نو بیا ته داسې وکړه چې ما ته د خپلې پارټۍ خبره وکړه چې زه په پاکستان پیپل پارټۍ کې یم یا په عوامي نیشنل ګوند کې یم یا په بله پارټۍ کې یم. نو د هغې خبره ما ته وکړه، نو بیا به په هغې موږ ډسکشن وکړو که زه ستا پارټۍ له راځم او شمولیت کوم خو ډېره ښه که نه کوم. خو که ته د صحافي په حیث راغلی نو بیا پارټي، مذهب، ذات، پات، دا څیزونه په صحافت کې بیا خلک نه راچوي. څنګه چې ما تاسو له مثال درکو، که یو کرسچن، یو هندو، یو بودیست جرنلیسټ راشي او هر چاته وایي چې ته بودیست کېږې ولې نه، ته کرسچن کېږې ولې نه، نو دا بیا انټرویو نه ده، دا بیا سبل څه څیز دی. لہذا څومره چې زموږ د سوشل میډیا نوي ځوانان دي هغو ته مې دا ریکویسټ، دا التجا ده چې صحافت هیڅ بده پیشه نه ده. د دې سکوپ هم دی، خلک ورله ویلیو هم ورکوي، په دې کې عزت هم دی، په دې کې شهرت هم دی، په دې کې پیسې هم دي. دا نه ده، خو د صحافت د تقدس خیال وساتئ. د یو څو لایکس او سبسکریپشن په عوض باندې دا ډېر لوی پروفیشن، دا بخش، دا شعبه مه بدناموئ. زه به یقین وکړئ چې رضاکارانه په ولنټیر بنیاد باندې په هر ډګر، په هر قدم تاسو سره ولاړ یم. څه پوښتنه وي چې سټوري کې 5Ws 1H څه دی، سټوري فایل کېږي څنګه، د سټوري هیډلاین څنګه لیکلی کېدی شي، ابجیکټیویټي څه ته وایي، سبجیکټیویټي څه ته وایي، ټروتفلنس څه ته وایي، ایکوریسي څه ته وایي، ریفرنس څه ته وایي، فیکټس اینډ فګرز څه ته وایي. دغه هر څه زه ولنټیرلی تاسو ته جواب درکولی شم. او زه به دا هڅه کوم، کوم چې زه خلا ګڼم د سوشل میډیا چې کوم ملګري دي یا د نیو میډیا چې دا خلا ده چې هغو پوه نه دي، ان ټرینډ دی او راغلي دي، موبایل او مایک ورته لاس ته ورغلی دی. نو په ځای دی چې موږ په دې غوسې وکړو، جذباتیان شو، غوسه شو، نه، دیو کې لږ ډېر صلاحیت شته دی. کیمرې مخکې خبره کولی شي، د مایک د نیو چل ورله ورځي او دا باقي لارې بوته. دا ټول سینیر جرنلیسټانو ته مې خواست دی، ریکویسټ مې دی، که موږ د دې ټولنې بچیو او موږ غواړو چې دا ټولنه زموږ ده، دا ټولنه به اون کوو، د دې هر کشر زموږ کشر دی، موږ به هغو ته لار ښیو. چې کوم کس هغه وایي چې کومې 100 نصیحتونه ورته وکړو، هغه خدای به یې لارې کړی په لار نه شو، نو چې کوم نه په لار کېږي هغه هم زموږ هیډیک نه دی، هغې ته به هم زړه نه وهو. خو چې کوم په لار کېږي
او هغه تګي دي زمونږ خبرو ته، هغه اړتیا لري، هغه ضرورت لري. نو پکار ده چې مونږ یو ذات ته، د دې کائنات خالق ته ځان جسټیفای کو چې ستا په کائنات کې ما دا کړي دي، باقي څوک سمیږي نه سمیږي، صحیح لارې ته راځي نه راځي، دغه هېڅ زمونږ درد سر نه دی. مونږ به په ښه جذبه باندې، په ښه احساس باندې ټولنې ته چې څه لږ ډېر مونږ له راځي او که نه راځي چا نه به زده کوو، ریسرچ به کوو، څېړنه به کوو، دې خلکو ته به یې ښیو. خوشحاله راته اوسئ.